میر کلام وزیر د میشتس منتخب نماینده کاندیدیټ دغه جیت باندې میژ مبارکباد وتای او ته په دا حواله سره څه د کوم د پښتین ته څه پیغام ورکول غواړې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ټول د وزیرستان غیرتي خلکو ته مبارکي ورکوم چې دوی دومره په سخت وخت ښه راووتل او د ریاست هره یوه حربه یې ناکامه کړه او راووتل، ووټ یې واچولو. خاص کر د خپلې ماندې خواني چې کیم ډېر په سخت حالت ښه راووتی او ووټ یې واچولو. او بله دا چې دوزګر ته عوامو فیصله وکړه، لکه د بله حلقه چې کیم په دا باندې زه دا نه ویم چې الیکشن شوی ده، ځکه چې په دا باندې پیرا د سټیټ مشري استوي وه، په دا باندې ریاست مکمل خپله بدماشي چلولې، ووټ نه به شوی، په دا باندې یو سلیکشن شوی ده، لکه په دغسې چې ورننه کې اسمبلۍ ته. بهرحال دا حلقه چې کیم د مشر میر کلام ته زه مبارکباد ورکوم، ډېر زیات مبارکباد ورکوم. او بل د وزیرستان خلک باندې د افرین وي چې په داسې غیرتي ځوان باندې فیصله سره وکړه، داسې غیرتي ځوان یې خپل نماینده جوړ کړو چې څرنګه محسن داوړ صاحب او علي وزیر صاحب چې څرنګه په قومي اسمبلۍ شي دی اوس چګوي او د سپیکر کو سترګې چې سترګې میلاوي او خبرې کو، داسې قسم انشاءالله میر کلام مشر میر کلام به دغسې کو او میش په ده باندې غټ باور ده او انشاءالله دا یې میش چې رانه خفه کړ. ډېره مننه، شکریه.